بیا هم ښه راغلاست درته وایم زموږ یوټیوب چینل ته. ګرانو دوستانو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځکه زموږ هره ویډیو به چې اپلوډ کړو تر تاسو به رسي. او زما غږ لکه چې نشته. غږ اورو مولوي صاحب غږ مو صحیح ده سالم ده. دا د زما ځوانو غږ غږ پر ځای دی. غږ د شنار ښه ما پوښتنه دا وه مولوي صاحب، بله پوښتنه مې دا وه مولوي صاحب ما بله پوښتنه دا ده چې دغه او ستا اواز راځي نه پکې لکه چې ما اواز نه ځي، د هغې اواز لږ هغه شو. کېدای شي د مولوي صاحب په نیټ کې څه ستونزه وي، د افغانستان انټرنیټ ډېر کمزوری دی، په دغه وجه د مولوي صاحب اړیکه پرې شوه. نو ما دا پوښتنه که مولوي صاحب راغی بیا زه پوښتنه مولوي صاحب کېدای شي د ما اواز وروسته بیا تاسو ورته هغه کوئ. ما پوښتنه دا وه چې زه د امریکایان خو یو څو عسکری پاتې دي، دې سره صلح کوي کار څه کوي دا لګیا دي. نو ما دا آیاتونه قرآن شریف موږ ته علماو دا دین را رسولی ده. نو خبر اوري او اواز در راځي مولوي صاحب د ما پوښتنه دا وه بله پوښتنه مې دا وه چې ما ته دا سوال پیدا شو چا چې زمونږ امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنہ په شهادت رسولی، هغه خلک په هغه ځای کې د هغه د مقبرې د دعا دپاره ځي چې ته ډېر شخصیت یې، تا عمر رضی الله عنه په شهادت رسولی، ابو لولو الفیروزي. نو په دې ایران خو په افغانستان کې عسکر هم نه لري، تا د ابو لولو سره کوم د چشو د صلح خبرې کولې؟ نو روسیه خو په افغانستان کې عسکر هم نه لري، که امریکا یې لري بلې لري او ناټو یې لري، ته هغه سره خبرې کوې یوه بانه دې شته. نو مسکو لیلن خو په افغانستان کې اوس عسکر هم نه لري. آیا ته دې دپاره وتللې چې 4 میلیونه افغانان یې شهیدان کړي چې ته موږ ته چل وښیه چې خلک څنګه وژل کېږي؟ نو ما ځکه دا آیتونه تاسو په مخ کې بیا هغه مو نشي، تاسو علما استئ، نو ما ویلې چې دې کې خو ابو لولو یا لیلن نعوذ بالله ذکر کړي نه دي، دلته خو یې ویلي چې الله او رسول ته مراجعه وکړي، دلته خو یې مسکو او تهران نه ده، ما خو پکې پیدا نه کو. نو دا پوښتنه دې ما ځکه وه چې د دوی بله پوښتنه دا ده چې مولوي صاحب تاسو دلته راځئ د آیات او د حدیث خبره کوئ، الحمدلله په تاسو فخر کوو، د دوی د قطر د دفتر نه مطلق د آیات او د حدیث یو لفظ هم نه راوځي. مننه چې وخت هم راکړو، ژوندي اوسئ. شاه صاحب لکه تا چې وویله ګوره زه تاسو ته اسلامي شرعي دلیل د دغه موجوده زمانې د مقابلې دپاره وړاندې کوم چې څوک دعوا د دې کوي چې زه ځان مجاهد بولي او وایي چې زه مثال د دغه دنیا سره په جنګ اخته یم، یا د امریکا سره یا د داعش سره یا د القاعدې سره یا زموږ سره یا د بل چا سره. ګوري د مشرک څه کومک غوښتل حتی د خوارجو که بالفرض په دنیا کې خوارج موجود هم سي پیدا سي، د خوارجو چې هغه ټوله کلاب النار نبي علیه السلام ورته وایي، د کلاب النار د وجود دپاره د مشرک څه غوښتنه د کومک دا ناروا ده. د کلاب النار د خوارجو واقعي خوارجو چې هغه هم وژني، د مشرک څه کومک غوښتنه ناروا ده. دا خلک دا کار کوي. د ملحد څه د روسانو سره د الهادیانو سره د هغو سره د خلکو ناستې تاسې وګورئ. دغه ناسته ګوره هارون شاه صاحب دننه سم نه ده. دغه ناسته په کوټه کې چې کوم وخت دغه د پاکستان مزدورانو د خاصو کړیو ارتباط د روسانو سره جوړ کې، په هغه وخت کې دغه ملا دادالله دامور د انډیوالانو ټول دا خبره وکړله چې تاسې په کوم اصول باندې د کفري نړۍ سره تړون کوئ، څوک په دې موضوع نه دی خبر. دغه موضوع پټه د پاکستانیانو او د خاصې کړۍ په واسطه باندې پټه وساتل شوله. په مرور د دغه 15 کاله کې دا پیسې روسانو دوامداره ورکړلې، دا چې جاهله ناټو یا امریکا یا دا بې زبانه یا مړ حکومت د افغانستان په دې جریانونو پوهېږي یا پوهېږي د ډېرې څه نصیب ویلی، یا دا دی چې افغانستان په حکومت کې 80% هغه خلک دي. دا خو بله خبره ده. خلاصه خبره دلته دا د هارون شاه صاحب ته ول د دو خلکو ټوله کړه وړه. ګورئ د دو خلکو دا د کفري نړۍ ائتلاف کې داخلېدل، د دې خلکو د کفري ائتلاف څخه پیسې راخیستل د مسلمانانو پر سر باندې. دا ګورئ زه تیته د قرآن په رڼا کې خبره کوم چې الله تعالی وایي من یتوله منکم فانه منهم، څوک چې تولا د کافر د مشرک د ملحد د مقصد دپاره وکړي وڅه چم کوي. ګوره دا اوس پرون زموږ د مرکز تر شا 1000 کس ایرانیان راغله،
د خلکو د کورو پر سرو باندې تور بیرغونه د داعش تیرولي وه د دو فیلمبرداري یې کولې دا فیلمبرداري خپل دنیا ته وښکاره کوي چې موږ په افغانستان دغه جنوب غرب ساحل ته لاړو د داعش مرکزونه مو لاندې کړله دا ټوله ډرامه د افغانانو د ځمکې د جغرافیا د استعمار لپاره دا ایرانیان کوي دا کار روسان کوي او دلته د دوی ګور اوله خبر زه تاسو د دوی کلیپونه درښیم چې وایي بندي کمال خان ولې بند سولو په دې موږ $15 د لګولي دي دا بندي سلما ولې بنده سوله د دې اوبو د بندش مخنیوی موږ نه کوو دغه موجوده قطرې چې هلته ځي د خپل د اقتصاد د بیخکندي لپاره خپل د اقتصاد د بیخښلو لپاره دلته تړونونه ورسره کوي یو قوم یو نماینده چې ځان څوک بولي دی یو قوم هغه خپل د ملک د اقتصاد خرابۍ لپاره دغه خلکو چې زما د اقتصاد دشمنان دي زما د مذهب دشمنان دي دغه سره تړونونه کوي دغه سره ناشي دغه مشورې مني د خلکو اسلام خدای وای نه د فاطمه موږ څه کوو خدای وای دا مسلمانان دي الله وای څوک په دغه تولا کې د کافر سره مشرک سره مولید سره پاتې سو ورې قطریان واوري ما خبري باوري په دغه عمل تاسو کافران یاست اشرف غنی باندې سم مکوې مسکل کې ناساس او دا خبره کوي ما خبر اوري چې د افغانستان حکومت لري افغانستان حکومت خو تا خو زه واقعي اسلام غواړم دا دي څنګه د ټول خپل غوښتنه د یاد راوړل اشرف غنی د حکومت د موجودیت یا د نه موجودیت پرې دوه تړله تا خو واقعي اسلام غوښتي واقعي اسلام څه سو اشرف غنی بغوس لري شي د غرب سره غلي په د شل کال په دوران کې چې هر یو راواخلي هغه به دای شي لکه اشرف غنی چې دی نو دا خلک چې دي دا هدف نه لري دا ټول استعماليږي دا د بل سپیکران دي ملت دا خبره کوم چې په دوه بلا باس مکوي دوه تو بعد امید مساتي سوله په دې وطن کې په دې ملت راځي دا ملت راپورته سوی دی ملت په دې حرکت کوي هغه ځالي چې هغه د بل مزدوري لپاره په دې وطن کې جوړیږي هغه به د بیخه کاږي بیا به د پاکستان د ایران لاس دې ځای پرې کوي ناټو امریکا ته به خط کشي چې بالا افغانان دلته د امریکا د ایران د روسو د پاکستان په پښو کې ماچوه دغه کم تړون چې خلیلزاد د پاکستانیانو سره کړی دی او دلته قطر کې دغه مزدوران شېدولي دي او دا سپورټ کړی دي دا روزانه دنیا خلکو ته پاسپورتونو پیسې ورته چې وګرځي دلته روزانه د افغانانو 2-3 زره انسانان وژل کیږي او امریکایانو او ناټو او خلیلزاده چې ته د خلک دلته سپورټ کوې په دنیا ګرځې او دلته 3 زره 2 زره افغانان په بې موجبه مرګونو هدفونو کې وژنې دا کار ټول امریکا کوي او د امریکا ته متوجه سي دنیا ته اعلان ورته وکړي افغانانو ټول افغانانو ته دا خبره کومه که چیرې په افغانانو کې دغه ذهنیت پیدا سو دا فکر پیدا سو چې راسي امریکا ته دا خبره وکړو دا په قطر کې د مزدوران تاسو کې نه ولې دي چې پاکستان د ایران په خله خبره کوي یا د روس په خله خبره کوي د ورځې د 2000 افغانانو د مرګ سبب جوړیږي دا باندې کې د کار وسخه دا مزدور ډله ده اوس به ان شاء الله ملت مو دا आवाज دي چې موږ حرکتونه روان دي د دوه سره ملاتړ شي دغه موجوده طالب ته دعوت موږ ورکړی را روان دي ډېر طالب نو سره مرګري شوی دي ډېر لږ کسان پاتې دي شپږ دوی خبره مني ان شاء الله په لاندې وخت به تاسو وګوري ټغر به د ایرانیانو د پاکستانیانو د مزدورانو دی وطن سره ان شاء الله ټولېږي ان شاء الله. ډېر مننه مولوي صاحب راځي د بل رور نظر راخلو افغان صاحب مهرباني وکړئ تاسو مې خلاص کړئ افغان صاحب. سلامونه نیک هیله ټول د سټوډیو ملګرو ته جناب قدرمن مولوي صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. مولوي صاحب په ډیره بخښنې سره کېدای شي زما دا پوښتنه لږه سخته هم وي که تیر تاریخ ته په کتو باندې په هغه وخت کې چې د ملا محمد عمر په قیادت کې امارت تاسې منلو او تاسې هم پکې شتون لروده هلته پاکستان د کومو غوښتنو په اساس باندې له تاسې کومې غوښتنې وي او کوم ګټې په طالبانو کې وجود لروده کومې ګټې د پاکستان شتون لروده چې د طالبانو سپورټ په هغه وخت کې کوو په اوسني حالات کې خو ملت ته ټول روښانه ده مولوي صاحب که له هغې راز نه پرده پورته کړو چې د ملا عمر په قیادت کې د امارت نه د پاکستان غوښتنې څه وي هلته کوم اهداف او کومې ګټې وي چې طالبان سپورټ کړه او په پاکستان کې سپورټ کړي افغانستان کې تقریبا نیمه اقتدار ته ورسول. مننه افغان سم مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیره ښه پوښتنه وه او ډیر معقوله پوښتنه وه او د دې لپاره همیشه افغانان
افغانان په ځین کې دا خبرې راګرځي او اکثره خلک پر موږ د اعتراض کوي چې تم پاکستان کې وي تم پاکستان کې 15 کال دغه حکومت یا د ناتو خلاف کار وکړي ځکه خبرې ته وکم ګوري د الله تعالی د موجوده زمانه چې د موجوده دنیا چلی د الله تعالی د انسانانو په بل باندې سره وایي دا که ګوره موږ که روشن فکران دي که تنوکراتان دي که اسلامیستان دي که کمونیستان دي که غربیان دي په دې حقیقت باندې ځانونه پوه کړي ګوري موسی د فرعون په کور کې الله تعالی 40 کال تربیه کوي 40 کال بعد راځي فرعون ته وایي ته کلمه وایي بیا کامیابیږي او د خپل دعوا سره راکښته کیږي پاکستان کې چې موږ افغانستان کې موجود وو افغانستان حکومت موږ په لاس کې وو په دغه وخت کې پاکستانیانو غټه غوښتنه د پاکستانیانو زموږ سره سپورټ پاکستانیانو موږ امکانات راکول موږ باندې ټوله